سلامونه وخت مو بخیر دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ به یاستئ. نن هم د کاروان په خپرونه کې زمین اکبري ستاسو په درانه خدمت کې یم. په دې هیله چې خپرونه د پیل نه تر پایه وګورئ. نن هم زما سره په خپرونه کې د قدر وړ میلمه هغه هم د ورزش له ډګر څخه ده. نن را سره ښاغلی احمد ولي هوتک د آزادو سیالیو اتل له موږ سره ده چې تاسو ټول یې د فعالیتونو سره د سیالیو سره او د هغوی د څیرې سره اشنا یې. نو زه به د خپل میلمه په لور باندې سلامونه وخت مو په خیر هوتک صاحب. سلامونه اکبري صاحب، تا ته د رڼا تلویزیون ټولو لیدونکو ته هیله لرم ښه اوسئ. ډېره مننه، خوشحاله یم تاسو سره یم. زه هم چې نن ډېره خوشحاله یم هوتک صاحب. زه به خپله لومړۍ پوښتنه داسې پیل کړم. زه پوهیږم چې ټول هیوادوالو ته معلومات شته، خو زه بیا هم غواړم پوښتنه وکړم. تاسو به دا راته ووایستئ چې احمد ولي هوتک چېرته زیږېدلی ده، د افغانستان د کوم ولایت ده او زده کړې تر کومې کچې کړي، اوس مهال په کوم هیواد کې ژوند کوئ؟ ډېره مننه. دغه داسې ډېر خوند نه راکوي، نه پوهېږم دغه علاقه هغه سره نه لرم چې زه ووایم چې مثال د دغه ولایت یم، خو داسې ویلی شم ټول افغانستان یم او په کابل کې زیږېدلی یم. زده کړې مې تر لیسانسه کړي دي او اوس مهال هم په ګران افغانستان کابل کې ژوند کوم. هوتک صاحب، تاسو ویل چې اوس هم په ګران افغانستان او په کابل کې ژوند کوئ. که موږ او تاسو وګورو د سیاسیون له برخې سیاستمداران شول، تر څنګ یې لوبغاړي شول، د ورزش له ډګره هم ډیری کسان راووتل دې خوا هیوادونو ته. نو تاسو ولې لا هم هلته پاتې یې؟ کولی شئ موږ ته علت ووایستئ؟ زه ورزشکار یم، سیاست خو اصلا نه ځم او نه غواړم پکې خبرې هم کومه. یا نه ښه یا بد، خدای نخواسته دې څه ټاپه په ما باندې ونه لګي. کابل کې دا مهال خوشحاله یم او د ژوند نه د هېوادوالو نه له فامیل نه ورسره ژوند کوم، خوشحاله یم او داسې کوم احساس د بد نه کومه. ځکه تاسو معلومات کېږي که نه چې د ډېرې شاید ټیټو خلکو سطحو ورزشکارانو ته دا چانس و چې هغوی هرخوا ولاړ شي. زما لخوا خو بیخي ډېر زیات چانسونه ډېر ول، خو ولې ما ترجیح وکړه افغانستان کې پاتې شم، له هېوادوالو سره پاتې شم، د هېوادوالو په منځ کې او ژوند نه د خدای شکر ده راضي یم. ډېر ښه. هوتک صاحب، دا فکر نه کوئ چې په داسې شرایطو کې چې هلته مثلا تګ هم ځینې هیوادونو ته که ستاسو سیالۍ واوسیږي تګ سخت ده، او تر څو چې وکولی شئ له افغانستان نه ووځئ او لاړ شئ خپلو سیالیو ته، نو فکر نه کوئ که تاسو راوتلي وئ په دغسې شرایطو کې چې له دې ځای نه مو کولی شئ خپل دغه آزادو سیالیو ته دوام ورکړئ، په اسانه توګه وکولی شئ هیوادونو ته سفر وکړئ، او که نه په دې وختونو کې راته ووایستئ کومه سیالۍ لرئ که نه، او که لرئ کولی شئ چې سفر وکړئ؟ ځکه چې اوس مهال که موږ او تاسو له افغانستان څخه سفرونه وګورو، محدودیتونه ډېر زیات دي. ولا یو څه چې راوړي هدف دي، نو څه له لاسه مه ورکوئ. دا هم نه وایم چې هرې خوا تللی شم، هر څه ښه دي. داسې کابل کې پاتې یم، هر څه راته ډېر شیان دلته ښه دي، خو داسې ځینې مشکلات سفر کې بعضې وخت مخېږي راسره چې زه غواړم چې ډېر ښه ټورنمنټونو ته مختلفو هېوادونو ته دعوتېږم، خو د ویزې مشکل راځي. بس سازمان ته اوچته جواب ورکوم چې متاسفانه زه نشم کولی تاسو دغه ټورنمنټ کې دغه سیالۍ ته زه راشم. علت یې دا چې زه ویزې مشکل ده راته، ګرچې هغوی هم راته وایي چې موږ درته کولی شو هغه یې وکړو، خو ډېره سرګرداني مې له وسه نه کېږي چې د یو ملک لپاره زه بیا بېرته بل ملک ته لاړ شم، هلته ویزه واخلم بیا پسې ورشم. خو بیا هم چې دا مهال زه ستونزه په ویزه کې نه لرم. د بلاروس خوا ده، د روسیې خوا ده چې دوی په دنیا کې د امریکا سره اروپا سره د عمومي برخه کې ښه رقیبان دي، حتی د هغوی نه مخکې دي. نو ډېر ښه زبردست ټورنمنټونه کېږي او د افغانانو ته هم ډېر خوند ورکوي چې زه هغه ځای ته ځم او هلته هم استقبال ښه ده، چې بېرته وطن ته راځم روسي ته ماته ورکوم یا روسیې کې چې ماته بل څه الله وړي. نو دا زما لپاره جالبه ده، ډېر سخته نه ده. نو داسې هغه دي او ویدیو د راتلونکي مسابقې دا اوس هم شاید لږ احساس وکړي، متاسفانه ډېر خوځېږم، لږ څه رګ کېږي که باد یې نیسي، دغه غاړه مې دا څو ورځې کېږي چې دغه مشکل پیدا شو. ممکن یې ژمنه مې کړې وه چې نوي کال کې زه خپله سړی اعلان کړم. یو علت یې دا و چې څه موده شاید ممکن یو 20 ورځې یا یوه میاشت زیات کم زه دمه وکړم، دا مشکل مې حل شي، بالاخره زه خپل سړی اعلانوم.
ډېر ښه. دا به هم راته ووایاستئ چې تاسو وویل زما ځینې مثلا سفرونه چې ستونزې هم وي، خو که اقتصادي برخې ته یې راشو، هوتک صاحب دا پوښتنه هم خلکو ته لږه واضح شي، ستاسو دا ډېری سفرونه چې کوم وي نورو هیوادونو ته، څوک مو حمایت کوي که تاسو نه له خپله جیبه یا داسې کوم سازمان څه وي؟ دا اکبري صاحب مختلفې هغه لري. کله چې موږ سیالي کوو هغه کم امکانات هغوی موږ ته برابروي چې په دغه ځای کې سیالي د هغه سازمان چې موږ مسابقې کوو هغه سره په تعامل رسېږو. داخل کې هم نو داسې هغه سته ډېر به هغه نه وي چې زه ځینې شخصي دوستان لرم چې تجاران دي او شاید تاسو پالیسي نه وي چې زه نوم اخلم یا داسې دولتي کې هم هغه سته چې هغه مشکلاتو سره زه مخ نه یم چې زه وایم زه مشکل لرم او زه د اقتصادي برخو وجې له برخې زه نسم کولی زه ولاړ سم. هغه مشکل زه خوشبختانه نه لرم. ښه، ډېر ښه. یو څه بل هم دي، ځینې شایعې تاسو پسې ویل کېږي، البته دا خو معلومه خبره ده هوتک صاحب، د ژوند په هره برخه کې چې کله پرمختګ کېږي او راوځئ تاسو سیالیو لپاره یا هغه که هر څه وي، نو رقیبان لري په خپل برخه کې. نو ستاسو ځینې رقیبان دا شایعې هم خپروي، بالخصوص په دې وروستیو کې که مو کتلې وي، وایي ولي هوتک هېڅ خپله لوبه نه بایلي او د هغه یوازینی علت همدغه ده چې دوی ځینې پیچکاریانې کاروي چې هغه کاذب انرژي انسان ته ورکوي. آیا دا حقیقت ده که نه؟ یو وخت کله چې اکبري صاحب ما پسې منفي خبرې ونیسي، بیا ځان سره فکر کوم چې زه شاید داسې فعالیت نه لرم یا ارام یمه، ولې نه کېږي. د هغوی دغې شایعو نه هم زه ډېر خوند اخلم. تاسو معلومات کېږي ما یوه ورځ تاسو ولیدئ، تاسو خدای آباد لري. ګرچې ما ته خبرې هم نه وي کړې، خو ما ستاسو حمایت ملاتړ ولیدی. تاسو د یو ژورنالست په صفت باندې د حق لاره ونیوله او زما مننه. ملاتړ مو وکړ. نو قصه داسې ده چې دا ډېره یو اماتور ورزش دی، یو پروفیشنل ده. دا پروفیشنل کې ډېرې زیاتې خبرې دي چې هغه کې داخلېږي. اوس هغه د پچکارۍ خبره راغله. اوس موږ سپلیمنټ هغې نه مثال پروتین، کریتین، اومیګا 3 داسې مثلا ځینې هورمون دي چې هغه یوازې زه نه یم، د دنیا هغه ورزشکار چې پروفیشنل ورزش کوي یا د پروفیشنل فایټ کوي هغه ټولې کاروي. په افغانستان کې متاسفانه اوس پروتین اتحاد کې هم منفي پسې غږېږي یا دې پسې دا دوپینګ کوي او دا کوي او هغه کوي. دا شایع دي. نور ډېر ماته تر ډېره حده مهمه نه دي. ولې ماته دا مهمه ده د خلکو مینه، د خلکو هغه خوشحالي چې د هغوی په اساس زه فایټ کوم، فایټ ګټم، دې ته زه اولویت ورکوم. ډېر ښه، ډېر ښه. دا راته ووایاستئ هوتک صاحب، ځکه چې تاسو خو د نړۍ په سطحه باندې تاسو ډېرې زیاتې لوبې ترسره کړي او تاسو یوازینی هغه اتل یاستئ په آزادو سیالیو کې چې هېڅکله ماته مو نه ده خوړلې. نو دا هم راته ووایاستئ په زړه کې مو داسې کوم ارمان شته چې داسې په ایم ایم ای کې که مونږ راشو وګورو، داسې کوم څوک وي چې ستا په زړه کې ارمان وي، که د بهرنیو هیوادونو وي، که داخل په افغانستان کې وي، او اول به راشو بهرنیو هیوادونو ته، داسې کوم څوک شته چې په زړه کې دې ارمان وي او ته لوبه ورسره ترسره کړې تر اوسه نه یې شوې؟ اکبري صاحب ما په اماتور او پروفیشنل ټولې سیالۍ مې چې یو ځای کې حساب یې 27 دانو ته رسېږي. په 27 دانو کې ما 25 دانې شپږ دانې ګټلې دي. یوازې یوه لوبه ما بایللې ده. بهرنیو کې ما هغه سره ډېر زړه کېږي چې مثلا هغه سره ما لوبه بېرته کړې وه چې ریماچ دوهم ځل لوبه ډېر زیات مې هڅه وکړله، خو متاسفانه هغه ورزش بس کړی ده. بیا مې ورته وویل خیر بیا شروع کړم د ګیمي سره زه یو فایټ خو نه کوي. نور هغه ده. او په داخل کې داسې خاص څوک نه، خو یو ځل مې غوښتل چې یو داخلي لوبغاړي سره چې چلنج هم سره کړی وم، لوبه ورسره وکړم، خو هغه ونه سوم. ډېر به مهمه نه وي چې د هغه نوم واخلو، ذهن ته یې راولو، خو غوښتل مې له هغه سره لوبه وکړم. هغه مې متاسفانه زړه کې یو ارمان پاتې شو چې باید ما لوبه کړې وای، خو متاسفانه د ځینې ستونزو له امله زموږ لوبه ونه سوه. که دغه هوتک صاحب راته لږ واضح ووایاستئ، یو خو هغه بهرنی کس چې کوم و هغه تاسو یاد که خیر هغه به په هر صورت لږ واسطه به ورباندې وکړو، راضي به یې کړو تر څو چې هوتک صاحب په زړه کې د ارمان پاتې نه شي، ځکه چې زموږ د هیواد یو اتل ده او د ارمان یې باید پوره شي. که راشو داخلي ته، دننه په افغانستان کې داسې څوک ده چې ته مثلا که هغه وغواړي تا سره لوبه ترسره کړي، تا ته چلنج درکړي او ته هغه په خپل سویه کې اصلا ونه ګوري چې نه غواړم ورسره لوبه ترسره کړم، داسې څوک به وي که یې نوم راته واخلې؟ نوم ما یو ځل یوه دوه منتظر دی
تېره یو ځل انټرویو ما دا خبره پکې وکړه مالې ما د دغه لوبغاړي د حساب پاتې ده مالې هغه کتاب هغه حسابي همداسې پاتې ده مالې چې باید موږ سره معلومات کړی وای. هغه اوس ډېر به په نه چرخېږي خو نوم به یې واخلم بازمات مبارز نومېږي چې هغه سره زما یو ځل ما چلنج راغلی و. ټول هېوادوال هم دې ته منتظر وو. خو متاسفانه تصویر داسې وړاندې سو چې خبره تعصب ته لاړه پښتو فارسي او بیا هغې کې دولت هغه وکړ مزاحمت وکړ چې نه دا لوبه تاسو باید ونیسي. نو که هغه لوبه بیا وسي زه فکر کوم ډېر به ښه راسي او خوشحاله به هم سم. هغه کوم ارمان زړه کې هغه هم پوره سي او هېوادوال هم دا غواړي. دا ډېر زیات غوښتل چې دا لوبه سره وسي خو متاسفانه د ځینو مشکلاتو له وجې دا لوبه بیا ونسخوله. څه فکر کوئ هوتک صاحب که دغه لوبه په راتلونکي کې حتمي او ضروري وي چې ته باید د مبارز سره باز محمد مبارز سره دا لوبه ترسره کړې، څه فکر کوئ دا لوبه به تاسو ویسئ که نه خدای مه کړه وبه یې بایلئ؟ که زه پوه شم چې دا لوبه بایلمه خو ولې وکړمه خو زه مطمئن یم. ډېر ښه ډېر ښه. دا به راته ووایاستئ هوتک صاحب صحیح ده تاسو لوبې ډېرې زیاتې کړي دي، کومه لوبه درته ډېره زیاته ستا د خوښې هیواد ستا د خوښې لوبه وه چې په دغه ګټلو لوبو کې مو چې کوم ده یو نوم راته واخلئ چې ستا لپاره ډېر ښه وه او جالبه وه؟ پوهېږې دا هر لوبه دومره زیات جالبه وي چې کله زه هلته خبر شم زه مسابقه ګټم لوبه ګټم د خوشحالۍ نور هغه احساس ته نشي بیانولی دومره د خوشحالۍ احساس دی. خو ډېرې جالبیات لوبو کې راغلی خو یوه لوبه مې ډېره جالبه وه ډېر زیات وهل مې خوړلي ول. ما فکر کوه زه کله کله احساس د شاید ما لوبه بایللې ځکه ما نمرې اخیستي نو لوبه مې ډېر په سختۍ سره وګټله. مخ مې ژوبل و او د هغه لوبې نه بعد هغه ته اسپتال مې ویل دی کې روغتون ته ولاړم نو روسي سره وله په 2023 کې وه که 24 کې وه نه پوهېږم دغه کې مې لوبه وله. او ستاسو اکثره لوبې چې کوم وي هوتک صاحب هغه ډېر زیات د هیجان څخه ډکې وي مخکې له دې نه چې شروع شي تاسو لاړ شئ هغه د سیالۍ میدان ته نو دلته د خلکو زړونه مو په کورونو کې چې ولي خلک هغه احساسات هیجان وي چې احمد ولي هوتک نن لوبه لري او ټول ټلویزیونونو ته ناست وي نو ستاسو لوبه چې کوم وي همیشه هغه لوبه وي چې د هیوادوالو ترمنځ یې ډېر زیات هیجان خپور کړی وي. دا تاسو ته څه ډول احساس درکوي؟ له دې نه تاسو څومره خوشحالیږئ څومره تاسو ته مثبت انرژي درکوي؟ ډېره زیاته مننه تاسو لطف کوئ تاسو احساس د قدرول د خدای مباده لره. دا والا پوهېږې کله چې موږ لوبو ته ځو دا د ډار او استرس تعریف نه ډارېږو. ډار د دې نه چې موږ ژوبل سو موږ فایټ نه ډارېږو. دلته دغه خبرې تاسو وکړې دغه ټول زه درک کومه په ټولو د زړه په غوږو یې درک کومه چې هېوادوال زما لوبې ته منتظر دي او د دوی یوازینی شی خوښېږي بریا یې خوښېږي. نو زه ځان سره دا تعهد کوم ځان ته دا وایم چې په هر قیمت یې زه باید دا لوبه وګټم که هر څومره سختیان په ما راځي. باور په خدای وکړه په 2 لوبو کې دومره سختي په ما راغله یعنې دوستان زما شهیدان ول چې یو لوبه کې د 2019 کې که 14 کې مې یو لوبه وه زما عصبي فشار جګ سوی و اصلا ما نه لوبه نور له یاده وتې وله ډاکټر هم ویل ستا په ځان بیخي ډېر فشار راوستی و ځکه ځان سره هم دا تعهد کړی چې دا لوبه زه باید سل په سله وګټم که نه نو دې کې که د خلکو مینه نه وي د خلکو هغه منتظر نه وي که د خلکو انتظار ماته نه وي خلک راته منتظر نه وي ممکن زه فشار په ځان رانولم په څو لوبو کې دونه فشار ما په ځان راوستی دی چې زه بله لوبې شفاخانې تللی یم او ډاکټر راته ویل تا په ځان ډېر فشار راته عصبي فشار زما جګ سوی اوسي. دا قصه دلته ده چې پوهېږم خلک راته منتظر دي او د دوی تمه او امید ما نه دا ده چې دا مسابقه وګټمه. نور دا ماته ډېره مثبت انرژي راکوي او ماته ډېر خوند راکوي او زه هم هېڅ وخت نه غواړم چې خلک چې ماته منتظر دي ما نه تمه لري زه یې ناامیده کړم. ډېر ښه ډېر ښه. هوتک صاحب دا راته ووایاستئ که څنګه چې ستاسو هره لوبه د هیجان څخه ډکه وي خو همداراز بیا د رقیبانو خبره که وکړو بیا ځینې شایع دا چې کوم وو که یو دوره په یاد مو وي دقیق کال مې نه ده په یاد نو ډېره یو سخته دوره مو تېره کړله
چې ډېرې خبرې تاسو پسې کېدلې، که دغه حالت راته ووایاست څومره یې په تاسو فشار راوستلی و او هغه دسیسې چې کومې جوړې شوې وې تاسو ته هغه څومره حقیقت وې نه وې، که دغه ووایاستئ موږ ته؟ اکبري صاحب یو وخت کې ټایم کې ماته د منفي خبرې رښتیا هم په ځینې وختو کې بیخي تقریبا زه ډپریشن خوا بیولم. یو کتله یو ګروه چې هغه متاسفانه ډکه له تعصب نه ډکه وه. ټول به سخت لاس یو که په یو لاس به یې یو رقم تبلیغات وکړه چې حتی زه به ورته بیخي حیران پاتې ولم. نور ډېر یو متاسفانه منفي تصویر یې په ما باندې کوه، خو متاسفانه اوس هغه نه کوي. نور هغوی بلیده چې زما هغه هر څه څومره موافقانه مخ ته ځي، څومره ښه مخ ته ځي، څومره ښه د خلکو د سیاسونو نه نیولې ته د عامو خلکو پورې د دوی ملاتړ زه لرم. نو داسې رنګارنګ دسیسې جوړولې. ته مثال یو دسیسه داسې راغله چې تاسو به شاید هم چې حتی زه په چړو باندې تقریبا وویل شوم، زخمي شوم که نه، دا کیسه پکې راولې. نو دوی منفي خبرې، دوی به چې مثلا ځینې ورڅکرن لایف کې به راتلل، څه خبرې به یې کول، زه به خبر هم نه وم. دوی د لایف به ما سره شیر کړې، دوی د ویډیو به یې کړې ماته څه دوی تا ته داسې وایي، یا په تلویزیون کې به کېناستل. نو متاسفانه د MMA په ورزش کې ډېره تر افغانانو کې تر ډېره حده پورې هغه د تحصیل او درک او د اجتماعي کچه ډېره ټیټه ده. د دې لپاره چې مثلا ځان ډېر ښه وښیي، ځان د ځان لپاره کمپاین وکړي، بل انسان کم راولي، خصوصا په ما باندې همیشه غږېدل. نو داسې قصې ولې، خو اوس چې دوی نه کوي، اوس هم مله دوی دا کار نه کوي. زه حتما لږ ذره د سوس روان یم ژوند کې. هوتک صاحب دا راته ویلی شئ چې دقیقا که تاسو که د ویلو وي راته که ویلی شئ چې دا کار د چا و، حتی تاسو یې په چړو باندې هم وهلي وي، نو دا څنګه؟ اکبري صاحب دا د چړو مسله راغله اټک چې ما باندې حمله ما ونیسه 2018 کال و چې زه دقیق مې اوس فکر ته نه راځي، 2-3 ورځې مخکې امریکا نه راغلم. د روسیې اول خو امریکا نه تلم، روسیې ته فایټ مې هلته و. بیا هغه قصه داسې وه چې زه باید افغانستان کې ویزا واخلم، بیا له افغانستان څخه ولاړ شم. زه افغانستان ته راغلم، ویزا مې واخیسته، ټکټ مې وکړ، سبا زما پرواز و، بل سبا زما لوبه وله په روسیه کې چې دا حادثه ما سره مخ شوه. نو مخکې ما ویلې افغانستان کې متاسفانه مشکلات ډېر زیات دي، دا قومي او ژبني هغه ډېر دي. خو موږ تاسو متاسفانه یو رقم خلک لرو چې هغه متاسفانه په هېڅ وخت کې موږ افغانانو سره وینه ګډ نه خوري، درک نه لري. که اوس هم ټیک ټاک که موږ تاسو وګورو چې څه رقم په څه رقم ګډ وډ دوی باندې سر دی، چې موږ حتی ځان ته هېڅ افغانان نه وایي. دغه خلک دي چې دغه مشکلات ماته جوړول چې ما مسابقه کې حتی اوس هم مثلا زه کوم فایټ اعلانوم یا کوم مسابقه مې کوي، نو دوی هغه نظریات او خبرې او ویډیوګانې دا قصې سره کوي. نو اوس مخکې هم داسې ډېر مهمه نه ول، خو دا ډېر محدود، ډېر کم. ولې دغې خبرې باید سپیناوی وکړم، بیا په ډېر زیات تعداد سره د 90% 95% خلک مثلا هغه زمونږ تاجکانو نه راځي، هزارګانو نه، ازبکو نه، پښتنو نه، ټول په یو حالت یعنې ډېر ښه دروند ملاتړ مانه کوي. او زه له ټولو قومو نه ډېر خوشحاله یم. دا خبره زما د وضاحت هم دې لپاره و چې هغه متاسفانه د یو قوم پورې تړاو نه لري، ولې یو لنډ خلک دي، یو کوچني خلک دي چې موږ ورته پښتو کې داسې د لنډغر کلمه هم استعمالوو. هوتک صاحب بیا ځینې نورې خبرې هم په دې وروستیو کې تاسو پسې دا شایع وشوې چې البته تاسو ځینې عکسونه خپاره کړي ول، وروسته له هغه نه بیا ځینې تورونه پر تاسو باندې ولګول شول چې احمد ولي هوتک د طالبانو سره وګورئ چې هغوی مکتبونه بند کړي دي، یعنې باوجود دومره ظلمونه او هر څه، خو لیکن دا وګوره د یو اتل په صفت، خو بیا هم ځي دوی سره میلو ته او عکسونه ورسره اخلي او هغه په ډېر افتخار سره په خپل اکاونټونو باندې خپاره کوي. داسې ډېرې خبرې، دې ته ورته ډېرې خبرې نورې هم وي. تاسو د دې په هکله څه ویل لرئ که نه؟ حتما ګوره ښه، زه دې خبرې کې لږ څه وضاحت درکوم. موږ اول کې خبرې کوم ویلې، خبره موږ اسان سیاسي خوا نه راغلې، موږ د اوس ورزشي بحث سره کوو که نه. زه د ملت لوبغاړی یم، د خلکو د دې ولس که نه. په جمهوریت کې که موږ شمار کو، مثلا نومونه به نه اخلو چې مجاهدین ول، وکیلان ول، وزیران ول، په حساب رئیس جمهور و، دا و هغه پخوا څه رقم بیکګراونډ ول،
هر چا زه د ورزشکار په صفت غوښتلم، زه یې ستایلم، ماته یې چپن راکولی، لونګۍ راکولی، پکول راکول، خلاص ستایلم یې او ما به لیکل په افتخار سره چې کور وطن زه یې وستایلمه. بهتر ځو د دولت هغه مشر چې زه ستایلی یم، ما ډېر په افتخار ولیکل چې کور وطن زه یې ستایلی یم. صحیح ده، زه خو سیاسي نه یم، زه خو د ولس یم، خلک زما تر شا ولاړ دي، د خلکو په اساسو ما فایټ کړی دی. دې کور وطن یو ځل نه 10 شل ځلې کور وطن چې زه یې ستایلی یم. دې کې د سیاست څه خبره راځي، دې کې د ملاتړ څه خبره راځي، دې کې د هغه څه خبره راځي، ځکه زه ورزشکار یم، هر څوک ما ستایلی شي. دا چې مثال بیا وایم چې لنډغر له دین څخه سوژه جوړوي او ما پسې خبرې کوي منفي ځینې شایع خپروي، نو دا د هغوی شخصي نظر ده. ولې په ټوله کې چې مثلا زه د هغه عکس اچوم، زه هغه نه مننه کوم، بیا هم وایم بیا د برنامه کې ستاسو وایم کور ودان خیر دې وسي، نو دې کې څه مشکل ده؟ خو بیا که دې ته هم راشو بیرته همدغه کسانو چې دا خبرې کوي تاسو پسې او وروسته له دې نه چې تاسو دا عکسونه خپاره کړي ول 1 میاشت 2 میاشتې نه وې تېرې شوې چې دوی هم ورسره ډېر په افتخار سره ناست ول او عکسونه یې اخیستلي ول، نو بیا تاسو هېڅ عکس العمل ونه ښوده. والله پوهېږې داسې ډېر زیات وخت راځي چې ما پسې خبرې کوي، ما پسې غږېږي که نه. خو زه بیا څه شی وایمه، کله چې ته موفقه یې شاته وګورې نو ته پرمختګ نه پاتې کېږې، یا بالاخره دوی خو زه خدای نه غواړي زه پسې یوه خبره وکړم چې بیا دوی ته یو چیپ په لاس ورسي. ځینې وخت ممکن شاید زه ډېر لوړ نه اوسم، یا زما شخصیت شاید ډېر ښه نه اوسي یا ډېر غټ نه اوسي، خو بیا هم د خپل غرور دا ماته وایي چې دا ستا په حد کې نه دي چې دوی پسې خبرې وکړې، ستا سیالان نه دي چې دوی پسې خبرې وکړي. دغه ځینې وخت جواب نه ورکول هم د نادان لپاره یو دندانشکنه ځواب ده. دا به م راته ووایاستئ چې تاسو د افغانستان د آزادو سیالیو د لوبغاړو څخه داسې کوم څوک خپل رقیب ګڼئ او له خپل ځانه یې لوړ ګڼئ او که نه وایئ چې له ما نه داسې څوک قوي په افغانستان کې چې کوم ده په آزادو سیالیو کې نشته؟ اکبري صاحب دا خبره زه که په خوله یې وکړم که نه، ځینې دوستان به ووایي چې مثلا خدای نخواسته زه ځان ډېر جګ حسابومه، زه هغونه نه یم. خو ولې موږ او تاسو ته اوس دا ټوله دنیا موږ ته په لاس کې په موبایل کې کوم لوبغاړی چې دوی ته قوي ښکاري که نه، د افغانانو ته ټولو باندې زه غږ کوم که نه، د هغه نوم د ګوګل کې سرچ کړي، ریکارډ یې ټول راوځي او زما د سرچ کړي که نه. که چیرې زما ریکارډ هغوی نه ټولو نه جګ نه و، ټولو نه ښه نه و، ټولو نه ښه سازمانونو کې مو فایټ نه و کړی، بیا زه کم. ولې دا په ویاړ سره ویلی سم، په ثبوت سره ویلی سم چې خپل سیال اصلا څوک نه بولم او ټول نه زه ما ریکارډ هم ښه ده او ټول نه زه مخکې یم. ډېر ښه. دا به هم راته ووایاستئ چې په یو اف سي کې داسې کوم لوبغاړی دی چې تاسو غواړئ ورسره لوبه وکړئ او د دې هیله لرئ چې سفر وکړئ او د هغو سره ولوبېږئ؟ والله اکبري صاحب که داسې ویې وایو مبالغه ونیسي، خو دا هم یو څخه د غټو ارمانو څخه هیلو څخه ده چې مثلا زه غوښتلم یا غواړم چې یو اف سي کې لوبه وکړم، هغه که هر لوبغاړی او د هر ځای څخه یي. ښه، ډېر ښه، ډېر ښه. دا به هم راته ووایاستئ دا چې تاسو دومره تکړه یې په خپله برخه کې چې کوم د آزادو سیالیو لوبغاړی یې، تاسو ډېری په کورنۍ کې چا تشویق کړي، چا تاسو حمایت کړي؟ طبعا په پیل کې چې هر کار ته که هغه نجلۍ یا هلک یو کار ته شروع کوي نو د کورنۍ د غړي یا پلار یا مور یا ورور خور یا کاکا چا حمایت یې ورسره، تاسو خپل دغه لنډ راته ووایاستئ. مننه. اورېدل دغه منفي خبرې خو سړی کار شروع کوي ډېرې زیاتې اوري، ما هم ډېرې زیاتې اورېدلې. لنډ به دا هم ووایم چې کله مثال ما ورزش کوو دا ځینې ډېر نږدې به نه ورځم چې خدای نخواسته خفه نه شي له ما څخه، دوی به همیشه ماته ویلي ورزش څه کوې او ورزش دا ده او هغه ده او ژوند دې جوړ کوه، آینده دې جوړه کوه، دا په در نه خوري هغه نه خوري. یوه ورځ راورسېده چې دوی ټول هر چېرته زه د وسیلې په شکل زما نه استفاده کول، زما څخه به یې کومک غوښته، خو ما سره ورزش د ورزش له برکته. خو بیا هم د ټولو کې چې ما ذهن کې خوږه خاطره پاتې ده، هغه ښې ملاتړ پاتې د مور څخه ده. ډېر ښه. یعنې احمد ولي هوتک چې نن احمد ولي هوتک د یو خپل کوشش او پیاوړتیا، د خلکو مینه او له ټولو نه لومړی د مورجانې مینه. بله بله بله. ډېر ښه، ډېر ښه. او را به شو دې ته هوتک صاحب، ځینې بیا وایي چې
د ولي هوتک وخت تیر شوی ده، ولي هوتک باید نور ونه لوبیږي، هغه اکسپایر شوی ده او همداراز دې ته ورته نورې خبرې. تاسو دې ته څه ویل غواړئ؟ نن ځکه هوتک صاحب ما تاسو په دې خپرونه کې میلمه کړي چې دغه ټولو ته تاسو ځواب ورکړئ. او مننه رښتیا هم د سوالونه دې کړي چې هغه سوالونه ممکن د خلکو ذهن ته هم راسي. زه دا درته وایم یو اف سي تاسو هم پېژنئ، دوستان ټول پېژنئ زموږ د لوبو. بیخي په ثبوت سره یې درته ووایم که نه، زما څخه 8 کاله تر 10 کالو عمر یې ډېر ده. تر اوسه پورې هلته لوبېږي، هلته د 8 فایټو قرارداد نور کړی چې د څو کاله نور به لوبېږي. یعنې زه ډېر فرصت لرم او په خپل په ځان هم باور یم، ځکه زما د انرژي سره چې په کوم انرژي لرم ډېره او کافي اندازه او ډېر ښه تجربه زه هم لرم. نو دا زه بیخي اطمینان سره ورته ویلی شم چې کلونه نور چې هېڅ ونیسي، 15 کاله نور زه په خپل انرژي او په خپل جسم باندې او ذهن باندې او په خپل انرژي باندې زه اطمینان لرم چې زه لا ډېر ښه لوبېدی شم. ستاسو په نظر هوتک صاحب که داسې تخمیني راته ووایاستئ، تاسو په خپله باندې څو کاله نور مثلا په ځان کې دا پیاوړتیا ګورئ چې زه کولی شم؟ تخمیني 15 کاله خو بیخي په ځان مطمئن یم چې 15 کاله نور هم زه لوبېدی شم، خو ولې 15 کاله وروسته هم چې زه مثال بسومه شاید ماته نور ډېر کارونه په مخ راسي چې زه هغه سره وکړم. یعنې د 15 کالو زه ژمنه کوم چې د وطن لپاره د خلکو لپاره به زه ولوبېږم. هوتک صاحب 15 کاله ډېر کم نه دي؟ نور یو قصه دا هم ده که نه چې ژوند کې 20 کاله کېږي زه فایټ ستړی سوی یم. د ستړی نه یم مېرمنه ده چې ډېر جالبه به نه وي راته، متوجه یې دا قصه ده. یعنې دا 15 کاله مې تقریبا ویلې که نه، ممکن شاید ډېر سي یا خدای نخواسته لا څه کم سي که نه، خو دا هغه وخت ده چې زما هغه تجربې سره دغه پاور یو ځای لا ډېر ښه کار کوي له مخکې څخه هم. نو خلک به دا هم اوس وایي چې ښه احمد ولي هوتک وویل چې ممکن تر 15 کاله یا کم یا هم زیات، خو دا څوک نشي ویلی دقیقا. خو دوی به وایي که احمد ولي هوتک د آزادو سیالیو څخه لاس واخلي او په کور کښېني، د دوی به راتلونکی بل انتخاب سوي، دوی به څه کار کوي؟ تاسو سوالونه ډېر ښه وکړل. دې کې غواړم د زړه خبره وکړم، درته یو څو کلمې د زړه. زه په ژوند کې غواړم ډېر پر غروره ژوند وکړم، داسې ژوند وکړم چې د نورو لاسنیوی وکړم او دا اصلا نه غواړم چې د چا زړه په ما وخوږېږي یا زه بېچارهګۍ خوا ولاړ شم. حتی دومره سخت دې سوال لپاره لرم، شاید ستاسو دا ځواب خوښ هم نه شي د دوستانو، چې زه وایم کله چې زه هم بېچاره کېږم او د چا زړه په ما خوږېږي نو خدای دې هلته ماته مرګ راکړي، اصلا مې نه خوښېږي. نو غواړم د دې ورزش تر څنګ مې حتی اوس مې لږ توجه اوښتې ده چې ډېر په بزنس باندې فکر وکړم، په آینده کې یو موفقه انسان اوسم چې حتی د نورو زه لاسنیوی وکړم، نه چې خدای نخواسته سبا کښېنم او ګیلې مې شروع کړي چې ما دونه وخت ورزش وکړ، اوس مې ژوند خراب ده، اوس یې نشم کوی. د دې بې غیرتۍ نه مې ډېر زیات بد راځي. تاسو د دې یادونه هم وکړله چې په دې وروستیو کې لوبه لرئ. تاسو که د هغه په هکله موږ ته ووایاست، ځکه چې داسې یو څه مو وویلې چې ممکن ډېر کسان خفه شوي وي چې خدای مه کړه که احمد ولي هوتک لوبه پرېږدي دا د څو کاله بعد، دوی به اوس کلونه شمېري. نو دا هم راته ووایاست چې په دې وروستیو کې چې تاسو کومه لوبه لرئ د هغې په هکله موږ ته معلومات راکړئ. اکبري صاحب لوبه مې بیخي زر اعلانوله، ممکن اوس به زما فایټ کارت هم تللی و چې مثال په دغه تاریخ زما لوبه ده. ډاکټر ته ولاړم، ډېر ټول معاینات مې خلاص کړل، جدي مشکل اصلا نه و، ځان مې یخ و ګرم سو، دغه سټ کې کوم رګ د خراب سوی هغه سوی د په سر راغلی که چیز وي دغه لږ پازاب کړی نو دغه دا مې لپاره ممکن 10 15 ورځې یا 20 یا میاشت پورې زه لږ استراحت وکړم او وروسته هغې نه بیا لوبه اعلان کړم. نو بیخي دا په اطمینان سره ویلی شم چې لوی اختر کې یا څه لږ مخکې یا څه لږ وروسته به زما انشاءالله لوبه وي او ښه لوبه به وي له ښه سازمانه، ځکه څونه چې لوبې کوې ستا چانس د دې ریکارډ یې جګېږي، مختلفو ښو سازمانونو دعوتېږي او تا ته هماغسې پیاوړي سیالان راولي. ډېر ښه. نو که راشو دې ته هوتک صاحب، اوس مهال که مثلا که موږ او تاسو وګورو د هرې برخې څخه
ډېرو کسانو ته هلته دننه په افغانستان کې مثلا ستونزې پیدا کېږي او تاسې که وګورو ولایتونو ته سفر کوئ او په ډاډه زړه باندې ځئ نو داسې کومه ستونزه تاسو ته هم را پیدا شوې ده تر اوسه پورې چې باید ورسره مبارزه وکړي یا خدای مه کړه کله کله دا فکر ځان سره وکړي چې زه نور باید هیواد پرېږدم د څه مودې لپاره لاړ شم چېرته داسې کوم څه شوي دي؟ نه تر اوسه مهال دا څه نه دي سوي او هیله یم چې نور هم ونیسي. خوشحاله یم ځکه پرون زموږ تاسو یو نامتو شاعر د بابرزی صاحب هغه سرناست هغه ته ته ډېر ثواب ګټې زه خلک ګوري خوشحالېږي تا ګوري خوشحالېږي زه دا وطن کې ستا نو دا تا لپاره یو ثواب ده نو دا مې هم ویلي دي چې خدای ناخواسته خدای دې نه کړي چې زه مجبوره سم زه ولاړ سم او که دومره کې مې زړه تنګ سو یا چې کوم مشکل سره مخ سوم نو بل انتخاب زه نه لرم مجبور زه ولاړ سم خو تر دا مهاله زه خوشحاله یم کوم مشکل کوم ستونزه کوم داسې څه مې نه دي لیدلي چې زه دې ته اړ سم زه وطن پرېږدم. ډېر ښه دا به هم راته ووایاستې تاسو خو ماشاءالله په خپل برخه کې د ورزش چې کومه ده ډېر ښه ځلېدلې یئ د آزادو سیالیو څخه پرته داسې کومه سیالي داسې کومه لوبه ده مثلا کرکټ شو فوټبال شو والیبال شو همداسې نورې لوبې شوې کومه لوبه مو ډېره زیاته خوښیږي؟ مننه زما لوبه والیبال ډېره خوښې ده مکتب کې مې ډېر والیبال سره کوو خو لږ څه چې دا نور لوبه نه زموږ یو ازاده لوبه رسمي لوبه ده هغې کې باید پهلواني بوکس هر څه سره مکس دي هغه کوو علاوه د رسمي نه بیا والیبال نه بعد کرکټ مې لږ ذره وکړه نور د رڼا تلویزیون ستاسو همکار رئیس تانکزی صاحب هغه شاید هغه ته ویل زه ډېر ښه کرکټ کوم یو ځل ته سره برابر سو په اسلام آباد کې و فکر اسلام آباد کې و وایي نه مانه نه یې تکړه مانه زه ته هم راته ورکړه زه داسې اورونه مې ورته وکړي هغه حیران پاتې وو څونه تکړه سوی نو لږ کرکټ سره مې تقریبا علاقه ډېره ده یو دا ده چې د افغانستان په استازیتوب د لوبغاړي زما ډېر انډیوالان دي دوی چې کله لوبه کوي توجه ورته ډېره سوې ده او بله دا لږ څه مې زده کړی ده. هغه څه وایي هوتک صاحب وایي چې د راتلونکي هېڅوک نشي کولی هغه وړاندوینه یې وکړي چې په راتلونکي کې به زه څه کېږم نو موږ سترګې په لاره واوسېږو که نه چې اوس به نه دونه مې زده نه ده ډېر معمولي مې زده ده هغه فکر کوم چې هېڅ مې زده نه ده که دوستان هم فکر وکړي چې هېڅ مې زده نه ده رقم بال د یارکار ورته وایي پښو ته کېږي هغه مې ډېر ښه زده ده نو هغه بال کې بیا ډېر موفقه یم نو داسې نه کېږي چې زه ټیم ته راسم او پرمختګ وکړم متاسفانه هغه نه کېږي بس همدا موږ ته رحمان وایي شعر ده که نه هر څوک خپل کار لره جوړ له نو موږ ته همدا فایټ ښه ده چې وهل وخورو وهل ورکړو. ښه اوس که نه بیا موږ انتظار وو چې هوتک صاحب به راځي کرکټ ټیم کې به یې ګورو نو هوتک صاحب دا به هم راته ووایاستې چې ستاسو راتلونکي کې دغه وروستیو کې داسې کوم پلانونه مو چې کوم دي دا راته ووایاستې او بیا هم خپل پیغام چې پیغام مو د ځوانانو لپاره څه ده؟ دوستانه ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ د تېرو حمایتو چې تاسو همیشه لطف کړی د هغې نه ډېره زیاته مننه ښه احساس ته مو چې زه یو افغان یم لوبغاړی یم د افغانستان نمایندګي کوم تاسو زما په وړاندې درلوده ډېره زیاته مننه زه ستاسو ته احترام لرم نو راتلونکی پلان دا ده چې کله زما لوبه هغسې نو 2 ځایه مې د تمریني کمپ لپاره شاید بلاروس ته ولاړ سم هلته ډېر ښه کمپ ده چې کله مې سیالۍ اعلان سي راتلونکې اخره میاشت ځم هلته تمرین کوم بیا سیالۍ خوا ځم نو خپرونه کې ډېر خوشحاله وم ډېر ښه سوالونه نو پیام مې دا ده چې ټول افغانان دې په یو اتفاق اوسي یو موټی دې اوسي د یو لوی سوکاله اباد افغانستان په هیله. ډېره زیاته مننه کوم ستاسو څخه چې زموږ په خپرونه کې مو ګډون وکړو هوتک صاحب. خوشحاله اوسئ تاسو ښې چارې په مخ وړئ. درنو او قدرمندو لیدونکو ستاسو د ملتیا څخه هم نړۍ مننه کوم تر بیا او بلې خپرونې ښه وخت ښې چارې.